بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ است. ښه ګران دوستانو، نن موږ او تاسو د خیر سره د څلورم درس یو بل حصہ وایو چې هغه 14مه او 15مه حصہ ده او اوس د خیر سره شروع کوو. ښه، په دې ځای کې وایي چې واس کوفت ماریا. واس یعنی څه، کوفت یعنی اخلي، ماریا یعنی هغه ښځه چې د کوم یو نوم ماریا ده. ښه، امیدوارم دوستانو پوه شوي. دا خواته راځو، په دې ځای کې نه دی چې د کومې ښځې نوم ماریا ده. دا موږ تاسې پښتو ترجمه کې وایي. ګورئ دوستانو چې فکر مو وسه، یعنی د معنا د سیده معنا داسې ده چې واس کوفت ماریا یعنی ماریا څه اخلي. صحیح ده که نه؟ دغسې ده. خو موږ تاسې وایي لکه د کومې ښځې نوم چې ماریا ده، یعنی ماریا څه اخلي. دوستانو درسونو کې کېدای شي کتلي چې کومه ښځه یا کوم عکس مې درته معرفي کړ، یعنی البته دغه ښځې نوم ماریا و، نو دغه په هغه حساب باندې. ښه، امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه، مخکې ځو چې دلته وایي چې lesen Sie noch einmal und ergänzen Sie die Table. یعنی څه؟ lesen یعنی ولولئ، Sie یعنی تاسې، noch einmal یعنی بیا یو ځل، und ergänzen Sie او کامله کړئ تاسې die Table یعنی دغه جدول، یعنی دا خط ولولئ او دغه جدول کامله کړئ. ګورئ دوستانو، دلته مې درته سپینه هغه پې راوستلې، پټه پې راوستلې، دا ما کامله کړې، کرا درته درښکاره کومه چې مثال دغسې. ښه، امیدوارم دوستانو په خبره پوه شوي. اوس به دغه خط اول ووایو چې په دې ځای کې وایي heute geht Maria einkaufen. Maria kommt spät. Da sind nur noch 7 Bananen, eine Melone, 5 Äpfel, 10 Kartoffeln, 2 Birnen, 3 Paprika, 4 Zwiebeln, 6 Eier und 8 Tomaten. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. معنا خو یې نه کوو ځکه دوستانو په مخکینۍ ویډیو کې هم کړې ده. اوس ښکته راکوزېږو. ښه، په دې ځای کې وایي ګورئ دوستانو، په دې ځای کې اول رښتیا تاسې دغه ارتیکلو ته وګورئ چې 3 دانې ارتیکل دي، در، دی، دس. صحیح ده؟ هر یو نوم چې کله ویل کېږي دغه نوم تړاو د یو نه یو ارتیکل پورې یي. صحیح ده؟ یو دویمه خبره دا چې یو ملګري مانه پوښتنه وکړه چې مثال خبرې در، دی، دس د بعضې ځایو کې لکه مذکر، مؤنث او خنثی په معنا کې تشریح ورکړې ده، نو دا یعنی څه؟ ګورئ دوستانو، داسې خاص طور باندې چې دا نه پوهېږم زه په کوم شکل باندې درته وایم، خو لیکن دغه درته وایم. در یعنی د سړي نوم سره چې کوم یو شی مشابهت لري نو هغه ته مذکر وایي. او مؤنث چې کوم یو ده یعنی د ښځې نوم سره، یعنی ماده ذات چې د هغه سره چې کوم یو نوم خوري یا کوم یو شی چې ورسره نږدې، نو هغه ته مؤنث وایي. او دس چې ده خنثی چې کوم یو ورته وایي، یعنی هغه نوم ده چې دوستانو نه د مذکر سره برابریږي او نه د مؤنث سره، یعنی نه د ښځې نوم سره برابریږي نه د سړي نوم سره، بیا هغه ته خنثی وایي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. د دې نه پورته زه هم درته تشریح نشم درکولی، شرمنده. پوه شوې؟ ښه، د دې نه به دا خواته راشو چې دلته وایي عین، عینې، لکه موږ تاسې خپل ژبه کې هم وایي چې یو، یوه. صحیح ده که نه؟ یعنی کوم یو شی چې مذکر یې هغه ته وایو یو، چې مؤنث یې هغه ته یوه وایو. صحیح ده که نه؟ او د دې نه دا خواته چې فیلې یعنی ډېر، یعنی دوستانو اصل مطلب دا ده چې مثال د خبرې چې د ارتیکل نه په غیر موږ تاسې څنګه ډېر شیونه پېژندلی شو. صحیح ده؟ نو امیدوارم چې زما په خبره باندې پوه شوي یئ. که نه کولی شي چې ارتیکل هم ورسره ولیکئ، په بعضې ځای کې ورسره لیکل شوي وي. نو خو په دې ځای کې دا مطلب ده چې یعنی د ارتیکل نه په غیر تاسې دا څنګه کولی شئ. ګورئ دوستان، دغه خط مخکې نه په کتاب کې لیکل شوی، یعنی که ارتیکل دلته ورسره لیکلی وی نو کته خطو کې به ما هم درته ورسره لیکلی وی. ښه، امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس شروع کوو سیده که نه دا درس هم ټولو دا نومونه ټولو ویلي دي. ښه، دی میلونه یعنی هندوانه
eine Millione یوه هندوانه. میلیونن یعنی هندوانې. ګورې دوستان موږ تاسې خپله ژبه کې وایو هندوانه یوه هندوانه هندوانې یعنی دغسې وایو. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه په دې ځای کې وایو چې دی بنانې یعنی کیله eine بنانې یعنی یوه کیله. ډېرې څنګه راځي ګورې دوستانو بنانن نو ډېرې داسې راځي. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې وایو چې هغه ده دی کارتوفل یعنی کچالو. eine کارتوفل یعنی یو دانه کچالو. ډېرو ته چې شی وایي کارتوفلن یعنی ډېر کچالو که نه یعنی که الوګان لکه دغه کچالو خو مغه یو کچالو لکه ویل کېږي که الوګانې کې که نه الوګان بیا هغه کې بیا جمع هغه کېږي او که کچالو یې کې بیا هغه کې مغه یو هغه کېږي. ښه امیدوارم پوه شوي دوستانو. خیر موږ تاسې خپله ژبه کې مختلفه نومونه ورته اخلو. ښه دې ځای کې وایو چې دی بیرنې یعنی ناک eine بیرنې یعنی یو دانه ناک. صحیح ده. په دې ځای کې جمع یې څنګه ویل کېږي بیرنن یعنی ډېر ناک. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې وایو چې دی پاپریکا یعنی مرچ eine پاپریکا یو دانه مرچ. او ډېرو ته بیا هم مغه پاپریکا وایي. صحیح ده که نه. ګورئ دوستانو موږ تاسې خپله ژبه کې چې مثال یو مرچ غواړو نو بیا هم وایي چې مرچ یو مرچ همداسې وایي لکه دلته چې څنګه وایي چې eine پاپریکا یعنی یو مرچ. او که چېرې همداسې مرچ غواړو تعداد یې نه معلوم نو یو او دوه ټول مغه یو مرچ دي. صحیح ده که نه. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې وایي چې دی څویبل یعنی پیاز eine څویبل یعنی یو دانه پیاز. ډېرو ته چې شی وایي آفرین دوستانو څویبلن اخره کې ان واخسته. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه د دې نه دا خواته وایو چې دی توماتې یعنی ټماټر eine توماتې یعنی یو دانه ټماټر. ډېرو ته چې شی وایي آفرین دوستانو توماتن یعنی ډېر ټماټر. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې وایي چې ډېر اپفل یعنی مڼه ein اپفل یعنی یوه دانه مڼه. ګورئ دوستانو دا مذکر ده. ښه ځکه دلته ein ویلی. دا نور چې دي eine دا ټول مؤنث دي. صحیح ده. نو ein اپفل یعنی یوه دانه مڼه. ډېرې به څنګه وایو آفرین دوستانو اپفل یعنی ډېرې مڼې لکه موږ تاسې مڼې وایو مڼه او مڼې داسې وایو. صحیح ده که نه. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. یعنی مڼه ډېر اپفل یعنی مڼه ein اپفل یوه مڼه اپفل یعنی مڼې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه د دې نه ښکته راځو چې دلته ښکته وایي چې das ei یعنی اګۍ ein ei یعنی یوه اګۍ. ډېرو ته چې وایي آیا. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه نو دغسې ویل کېږي. او بیا د دې نه په غیر کېدی شي چې په بعضې ځایو کې درته ارتیکلو سره هم راشي مثال د خبرې هم معلومات درته وشي. او که په دې درسونو کې ژوند را سره وفا وکړه یا مثال صحت را سره وفا وکړه صحت باندې روغم د خیر سره زه خپله هم در سره شریکوم. خو که مثال جوړ نه وه یا وخت را سره نه نو هغه بیا نو تاسې خو زما انتظار نشئ کولی. نورو ځایونه هم کولی شئ زده کوئ که نه. نو دغه خاطره درته وایم. نو په نور ځای کې هم کېدی شي درته راشي بیا پې باندې خپله پوهېږئ. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس ښکته راکوزېږو. ښه په دې ځای کې وایي چې میرکې یعنې څه دوستانو. میرکې دوستانو ډېرې مختلفې معناګانې لري. خو په دې ځای کې یو معنا دا ده چې میرکې یعنې زه دا زده کوم یا حفظ کوم. یا مثال حفظ ته خو نه وایي حفظ خو یعنې په یاد هغه ته هغه بل نوم اخلي چې دا اوس هم درته ووایم سیده ووایم لیکم باید نه درته چې اوس ویندېږي یعنې په یادو باندې. خو لیکن خبره دا ده میرکې یعنې چې زه دا خپل مغزو کې ځایوم یعنې زده کوم یې میرکې دا شی ده. ښه نو په دې ځای کې وایي چې ورته لرنن ویا اما سو.
ورته یعنی جملې لرنن یعنی زده کوو ویا یعنی مونږه اما یعنی همیشه سو یعنی دغسی یا اکمسی داسې ګوره در اپفل یعنی مڼه اپفل یعنی مڼې ښه اوس چې قلم مې راخلم ښه په دې ځای کې اوس وایي د توماتې او ډېرو ته څه شی وایي تو دا مې چې ولیکم توماتن هلکه لیکې که نه نو درګې دوستان دغه راغی راښکاره شه ښه اوس د دې نه ښکته راځو چې دلته وایي چې دس آی یعنی اګۍ او چې ډېرې لیکو آیا نو داسې راځي صحیح ده امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یې ښه اوس ښکته راکوزیږو لکه د ارتیکل په باره کې مې چې خبره درته وکړه او چې په دې ځای کې څه وایي په دې ځای کې وایي چې ergänzen Sie Ihre Karten Hausaufgabe 2 wie im Merksatz یعنی څه ergänzen یعنی کامله کوي زی یعنی تاسې Ihre Karten یعنی د خپل کارتونه Hausaufgabe یعنی کورنۍ درس 2 یعنی 2 وی ام مرکزات یعنی څنګه د زده کولو جملې چې پکې دي کنه نو دوستانو دا درس چې د ما تاسې ته په خدای مې د غاړ نه بندوي د زما د ویډیوګانو په هغه کې لکه دا ویډیوګانې چېرته جوړوم الماني په پښتو 9 کې ده په دغه ویډیو کې لکه دا هلته چې دا څنګه وایي د کتاب د حساب نه دغه صفحه په دغه ویډیو کې ده نو کولی شي چې په دغه کې ویې ګورئ که چېرې کوم یو غواړئ چې ورته توجه وکړئ ښه او امیدوارم پوه شوي او دغه کارت چې کوم یو ده دا 2 کارتونه نه دي دا یو یې پشت ده دا یو یې مخ ده ښه نو دلته وایي چې دی سویبل یعنی پیاز او دا پیاز خو چې ده په دې ژبه کې مؤنث ده ښه او ډیر چې دي ګوري دوستانو دې ځای کې پاس هم د سویبل نوم شته ده دا وګورئ دغه دا یې سویبل او عین سویبل یعنی داسې هم راځي او چې په غیر د ارتیکل نه سویبل یعنی جمع هغه کېږي که چېرې ارتیکل ورسره لیکي هم داسې ګوره لیکل کېږي هم مشکل نشته ده ښه امیدوارم دوستانو تاسې زما په خبره پوه شوي یئ دوستانو د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم او ښه وخت ولرئ او دا نور چې شی پکې نه دي دغه 50 یعنی 50مه صفحه ده نور چې شی نه دي ښه وخت ولرئ د الله په امان